ګران هیواد د ملي خپلواکۍ او د ملي اتلولۍ د تاریخ د یوه ځلانده څپرکي یوه هیره شوې پاڼه، یوه تته شوې پاڼه، یوه ګونجه شوې پاڼه او د دغې پاڼې د کارنامو د یوه اتل له مخه دوړې څنډل کېږي او کلونه کلونه پس، بلکې لسیزې پس د دغه میړه اتل او د هیواد د ملي خپلواکۍ د څلورمې جبهې د لوی قوماندان لوی خان غازي میرزمان خان د کارنامو نه دوړې څنډل کېږي او بیا یې په داسې حالاتو کې خپل ځوان نسل، خپل افغان نسل او هغه نسل چې د ملي افتخاراتو د هیرولو اندېښنه ورسره ملګرې ده، دوی ته وړاندې کېږي. د ویاړ ځای دی چې د دغسې کارنامو په راژوندي کولو سره موږ بیا یو ځل خپل ملي مسؤلیتونه احساسوو، خپلې هیرې کارنامې نمانځو او بیا یې راژوندی کوو. دلته تاسو په نننۍ غونډه کې د غازي میرزمان خان د کارنامو ډېر اړخونه واورېدل، ومو کتل او څه چې تر دې اخوا په خصوصیت سره د یادونې وړ دي، هغه د غازي میرزمان خان د جنګي خلاقیتونو او استعدادونو د ځلولو خبره ده چې هغه کومې وړتیاوې او کومې ځانګړتیاوې وي چې دی په خپلو جنګي تاکتیکونو، خپلو جنګي کړنلارو کې دومره وځلاوه، دومره یاد کړو چې د زمانې د ډېرو دوړو سره سره، د ډېرو سیلیو او جګړونو سره سره بیا هم دغسې یو هیره څېره بیا د یو ځلانده مخ په توګه په خپل قوم او خپل ولس او خپل ملي تاریخ کې ځلیږي. څومره چې ما لوی خان لوستی او د هغه پوځي کارنامې مې کتلي او لوستې دي، په هغو کې یوه ځانګړنه چې معمولا یې پوځي واکمنان یا پوځي بولندویان یا ملي مخکښان باید ولري، هغه د خپل ملي لښکر او د خپل پوځي لښکر د ارواپوهنې درک دی چې باید قوماندان ولري او بولندوی ولري. له نیکه مرغه لوی خان هم دا استعداد درلود، ځکه دی د ولس له د متن نه پاڅېدلی و، د ولس له غېږې نه را ټوکېدلی و او د خپل ولس او ټولنیز او کلتوري مزاج پېژانده، ځکه ورسره په هماغه چلند روان او په هماغه چلند د دوی د نبض په لاندې کولو سره دوی په ملي خدمتونو دغه قوم ګمارلی شو. په څلورمه جبهه کې د استقلال په څلورمه جبهه کې د لوی خان د بریا او د بریالیتوبونو همدغه راز و چې په تېره زما د دغه ادعا وروستی مستند دلیل دغه اوس د حقیقت سانون صاحب کتاب دی چې هغه د ولسونو له زیګره هغه آهونه، هغه زګیروي او د زړونو هغه درزا هم را تمثیل کړې ده او تصویر کړې ده چې هغه وخت ډېر لږ خلک به د هغه وخت پاتې وي سعیده، او د هغه وخت د کوچنیانو چې اوس سپین ږیري دي یا هم د تاریخ له ثبت نه مخکې له دنیا نه تللي دي، د هغوی هغه مینه چې د دوی پلرونو دوی ته انتقال کړې ده او سینه په سینه یې دوی ته را رسولې ده، دا په خپله د لوی خان د لویۍ او د هغه دغه پوځي او اخلاقي خلاقیتونو یوه ژوندۍ بېلګه ده. لکه په دې کې تاسو کتلی شئ چې ملي شاعران او ولسي شاعران د اوس په څېر، یعنې زموږ د ملي ادب ملي ته او شاعران د اوس په څېر په ارزښتونو باندې د لوبو کولو جرأت چا نه کاوه، لکه اوس چې متاسفانه ووایو پرتله ډېره نه کوو، خو دغه وخت د ملي شاعرانو ملي مسؤلیتونو دا احساس و
چې دغسې خانان، دغسې مشران چې د ولس له سره سر زارئ، د ولس له ازادۍ نه سر زارئ، هغه باید خلک په زړونو کې ځای کړي. د علامه سید جمال الدین افغان یوه وجیزه مشهوره ده چې وایي څوک چې له خپل ژوند سره مینه لري هغه دې د خپل ولس د ژوند لپاره مړه شي، او هغه ولسونه هم ژوندي ولسونه نه دي چې د دوی د ژوند لپاره مړه بیرته را ژوندي نه کړي. او واقعا چې لوی خان غازي د همدغسې یو لوی غازي تر قوماندې لاندې او د هغه تر قیادت او مشرتابه لاندې د یو ځوان انقلابي قائد تر مشرۍ لاندې په ملي اهدافو بوختو یا د ملي اهدافو د ترلاسه کولو په چارو بوختو، نو د ملي خلاقیتونو د جنګي خلاقیتونو لوی ثبوت خو د اعلی سرقومندانو چې د نبض او د استعداد تشخیص کړی و او د ملي مقاصدو د ملي خپلواکۍ د ترلاسه کولو په لار کې د استعداد تشخیص کړی و او دی یو دغسې یوې لارې ته ګمارلی و چې هغه باید دغسې یو لویه کارنامه ترلاسه کړي او سر ته ورسوي. د لوی خان په کارنامو کې زما په اند یو مخلص نهضت او یو غریزه حاکمه ده، او هغه دا ده چې د داسې یو چا په دوستۍ او د داسې یو چا د دوستۍ په تشخیص کې دغسې یو ملي ارمان ته رادانګي چې هغه د ټول تاریخ لپاره، د افغان تاریخ لپاره، د پښتنو د ویاړلي تاریخ لپاره یو زرین څپرکی ګرځي. زه فکر کوم چې دغه څلورمه جبهه چې تر اوسه پورې لکه مخکې چې وویل شو چې دا ولې هغسې چې څنګه ښایي او څنګه چې په کار و هغسې نه ده ځلول شوي، په دې کې هم لکه د نن په څېر چې موږ ځینې برخې، ځینې د کارنامو برخې، ځینې د ویاړونو برخې دا ارادتاً تتېږي، پر دې خاورې پرېوځي. دغسې پرون هم همداسې برخلیک موږ درلود. متاسفانه چې نن خو بیا هم د خوشحالۍ ځای دی چې پس څو لسیزو دغسې یو ویاړ ترلاسه کوو چې زموږ لپاره او زموږ د ملت لپاره بلهاریان او سرخندویان لا موږ نه هیر نه دي، د دې ولس د تاریخ له سینې نه هیر نه دي، د ولس د تاریخ له پاڼو نه هیر نه دي، او د دې بیا را ژوندیتوب په خپله همدا معنا لري چې هر څوک د ولس لپاره سرونه په لاس کې ونیسي، هغه نه مري، هغه په دغه نامه مري چې زه د وچ هډوکي شپېلم خو ملت مې د سلطان وي.